Hello everyone, welcome to Study Science Smart with Ali. Chapter number first Introduction to Biology, lecture number 10 Holy Quran and Biological Science. د ډیرو ماشومانو یا د ډیرو خلکو په ذهن کې دا وي چې ساينس او قرآن چې دی دا د یو بل اپوزیټ دی، د یو بل الټه څیزونه دي. نو نه، دا خبره غلطه ده. دې ته میتم وایي او دا خبره غلطه ده، ټیک نه ده. صحیح خبره دا ده که نه چې څونه دا ساينس دی نو دا د قرآن مجید نه ډیرایوډ شوی دی، مطلب راوتی دی. په قرآن مجید کې الله پاک مونږ ته ډېرې زیاتې خبرې کړي دي د دې یونیورس، د دې کائنات باره کې، د دنیا باره کې، د انسانانو ځناورو باره کې، څونه چې ژوندي څیزونه دي که نه ژوندي نه دي، د دې ټولو څیزونو باره کې الله پاک مونږ ته په قرآن مجید کې ویلي دي. ډېر زیات آیاتونه راغلي دي د زمونږ د بوک 9 کلاس بایولوجي کې، خو یو څو آیاته راغشتي دي. ډېر زیات آیاتونه په دې راغلي دي او الله پاک وایي مونږ ته چې تاسو فکر وکړئ، تدبر وکړئ، فکر وکړئ په څه کې؟ په قرآن مجید کې راغلي دي که نه؟ وایي تاسو فکر وکړئ، تدبر وکړئ، په دې دنیا کې وګرځئ او ور یو څیز ولټوئ چې دا څنګه جوړ دی، دا ما څنګه جوړ کړی دی. کیمستري ته وګوره، فزیکس وګوره، بایو وګوره، ایټم ته لاړ شي، دغه حساب چې ته هم څه ګورې په هغې کې د الله پاک ډېرې زیاتې نشانې دي. د چا دپاره؟ د یقین کولو دپاره. چې څوک یقین کوي د انګریزانو او د هغې چې کوم غیر دینه د دې دپاره نه، زمونږ مسلمانانو دپاره په دې کې ډېرې زیاتې نښې دي چې الله پاک څونه یو عظیم ذات دی. صحیح ده؟ نو هولي قرآن اینڈ بایولوژیکل ساينس، ساينس او قرآن دا ریلیټډ دي. ساينس چې دی دا د قرآن مجید نه راوتی دی. صحیح ده؟ زمونږ چې کوم څونه ساینټیست دي، ساینسدانان دي، مشران، هغوی قرآن مجید سټډي کړی دی، په هغې کې ورته الله پاک ویلي دي چې تاسو سوچ وکړئ، تدبر وکړئ او وګرځئ په دنیا کې، دا څیزونه سټډي کړئ، دا ما ستاسو دپاره پیدا کړي، تاسو په دې کې زما نشانې وګورئ. نو هغوی راغلي دي او سټډي کړې ده، د هغوی دونه ډېر زیات بکس دي. دا خو بیا مختلف سټیجز دي که نه، مختلف ایراز دي، مختلف وختونه راځي، کله یو قوم اوچت شي، کله بل اوچت شي. صحیح دی؟ او سو سٹارٹ کو ہولی قرآن اینڈ بایولوجیکل ساينس. الله پاک د کریټر وایي چې یو څیز پیدا کولو والا، خالق ورته وایي، اینډ سسټینر او هغه بیا برقرار ساتلو والا. الله پاک چې دی هغه د دې هر څه پیدا کوونکی هم دی او برقرار ساتونکی هم دی. اف د هول یونیورس، د ټول کائنات. یو خو دنیا ده که نه، موږ چې په کوم پلینټ کې یو، ارت، دې ته دنیا وایي. یو زمونږ د ارت چې دی دا د سن نه، د سټار نه ګیر چاپېره تاویږي. سن یو سټار دی، د هغې نه 8 پلینټس چې دي دا ګیر چاپېره تاویږي، دې ته وایي سولر سیسټم. نو زمونږ چې کوم سولر سیسټم دی د دې نه بار بیا اگزو پلینټس دي، ډېر زیات سټارز دي، تاسو ته ښه پته ده، په اربونو کربونو سټارز دي بې شمېره. د هغې نه بیا ګیر چاپېره نور پلینټس تاویږي، خو په هغې کې لایف ممکن نه دی، لایف صرف په ارت باندې دی. نو دا ټول چې را یو ځای کې، یا دا ټول دې ته یونیورس وایي. نو د هول یونیورس پیدا کولو والا او د هغې برقرار ساتلو والا الله پاک دی. هیز ګایډډ، هغه ګایډ کوي هیز کریچرز، خپل مخلوق، مونږه یادوي، انسانان. هغه څه کوي؟ ګایډ کوي، لاره ورته ښایي، ان ایوری پاسبل وی، په هر یو ممکن ځای کې، ویچ کین لیډ دیم ټو سکسسفل سروایول. او هغه مونږ ته څه کوي؟ الله پاک مونږ ته ښودنه کوي، مونږ ګایډ کوي چې مونږ یو سکسسفل، یو کامیابه زندگی تیره کړو. ان د سیم وی، همدغه حساب، هی هیز ګایډډ هیومن بینګز، هغه انسانان څه کوي؟ ګایډ کوي، رهنمایي کوي، ان دیر سرچ فار دوز بیسک کوېسچن. مونږ سرچ کوو که نه، یا زمونږ چې کوم مشران دی هغوی سرچ کوو چې آیا د دنیا څنګه پیدا شوې ده، دا ولې پیدا شوې ده. نو د هر یو څیز د پیدا کېدو یو خاص مقصد وي، هسې بېسه یو څیز نه پیدا کېږي. ته یو ورکوټي نه ورکوټي څیز نن سبا راوله که چا جوړ کړي وي، د هغې به یو خاص مقصد وي. په دنیا کې چې سم دي الله پاک د هر یو څیز څه دی؟ یو خاص مقصد لی پیدا کړی دی.
basic question which have puzzled their mind. puzzle وی حیران کول their minds د دې ذهنونه پر centuries د صدونه په سلونو ساله مخکې خبره کوي. for the material guidance and spiritual development of the human intellect. material guidance نه مطلب دا دی چې څونه د سیزونه موږ ټچ کولی شو فزیکل موږ وینو د دې د ګایډنس دپاره مطلب د دنیا ده د دې د ګایډنس دپاره and spiritual او ذهني development مطلب ذهني development کول ترقی ورکول of the human intellect. human intellect دلته راغلی دی مطلب دا دی چې کم خلک سوچ لري هر یو کس نه چې کم کس سوچ لري. Allah has endowed humanity with the teachings of the Holy Quran. او الله پاک څه کوي ورکی humanity ته with the teachings of the Holy Quran the Holy Quran په teaching سره. according to the Quranic teachings د قرآن د دې آیاتونو او د قرآن د دې سبق او د دې مطلب نه Allah is the ultimate creator. الله پاک یو ultimate creator دی highest level most important creator دی پیدا کوونکی of every living and non living things د هر ژوندي څیز او چې کوم ژوندي نه دي د هغې some of the Quranic verses یو څو قرآني آیاتونه in this regard are quoted below دې حوالې سره لاندې موږ ته راکړي دي. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين who made all things good which he created. څونه هر څه چې تاسو وینئ څونه ښکلي ښکلي هر څه تاسو وینئ دا چا پیدا کړي دي he created دا الله پاک پیدا کړي دي. and he began او هغه شروع کو the creation of man پیدا کول د انسان from clay د هټې نه. بیا دی ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين verily مطلب په حقیقت کې بېشک we created الله پاک وی چې موږ پیدا کو مین انسان from product of wet clay the product of wet clay مطلب د نوجنې هټې نه wet earth یا wet clay یو مطلب دی. بیا دی خلق الانسان من صلصال کالفخار he created څوک یادی الله پاک یادی مین انسان هغه پیدا کو انسان of clay like the potters کولال ته وي کم کس چې د منګي وغیره جوړي د هټې نه هغه ته کولال وي. نو څنګه چې کولال منګي د هټې نه جوړوي دغه حساب الله پاک څوک انسان یې د هټې نه جوړ کو. بیا دی الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل. الله is creator الله پاک د دې هر څه خالق دی پیدا کوونکی دی of all things د ټولو څیزونو and he is guardian over all things او هغه د دې ټولو څیزونو سرپرست دی نگهبان په دې خیال ساتي هر یو څیز کنټرول کوي. بیا دی سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. glory be to him ټول ثنا صفت هغه لره دی چاله الله پاک له اوس وی چاله who created all the sexual affairs of that which the earth growth. دلته دا وی کنه وی چاله ټول ثنا صفت هغه ذات له چا چې پیدا کو ټول sexual pairs نه مطلب جوړې پیدا کړي د څه سیزونو of that which the earth growth څه چې ارث روباسي څه چې د ځمکه روباسي دلته مطلب اونی بوټي دي څونه چې اونی بوټي دي په دې کې نر ماده پیدا کړه په اونو بوټو کې څونه چې اونی بوټي دي په دې کې نر ماده شته دا چا پیدا کړي الله پاک. and themselves موږ ته اشاره ده په انسانانو کې په ځناورو کې په انیملز کې په دې کې هم چا جوړې پیدا کړي الله پاک. and of that which they know not او په هغه څیز کې الله پاک جوړې پیدا کړي څه څیزونه چې موږ نه پیژنو. بیا دی وهو الذي انزل من السماء ماء دا آیت دی and it is the he who send it down او دا هغه مطلب الله پاک هغه ذات دی who send it down send it یو old word دی د انګلیش send it down اتارنا نازل کرنا راوری water
د اوبه فرام د سکای، د اسمان نه اوبه راوړي الله پاک. and therewith او په هغې سره وی برینګ فورد برډس، الله پاک وایي چې په هغې سره موږ راوباسو څه برډس هغې ته وایي کله چې ته څه دانه د جوار وي، غنم وي یا د بل څه وي هغه ځمکې ته ولي او هغې نه چې کوم لومبنې موږ ورته پښتو کې تیغه وایي، دا لومبنې تیغه چې دا کومه راوځي دې ته برډز وایي. اف ایوری کاین، د هر یو څیز چې ته ځمکې ته ولي هغې نه به لومبې برډز راوځي. وی برینګ فورد د گرین بلیډ، هغې نه بیا موږ یو گرین بلیډ جوړ کړو، مطلب یو شین غونتې ډکې تی جوړ کړو، صحیح ده. فرام ویچ وی برینګ فورد د تھک کلسټر ګرین، او هغې پورې بیا موږ تھک کلسټرډ یو غونچې ته وایي، تھک ډبرې ته، صحیح شو. کلسټر ګرین په هغې سره بیا موږ دانې اټیچ کړو. and from the date palm او د کجورې د ونې نه from the pollen therefore د هغې نه موږ ګلونه راوباسو. سپرینګ مطلب بهار دی، خو د بهار نه مطلب خوشبو ده. پینډنت بنچز، پینډنت وایي راځوړند، بنچز د هغې نه غوچې، صحیح شو، څوک ورته ګوچې یا غونچې مو ورته وایي. and we bring forth او موږ پیدا کوو، صحیح ده، ګارډنز آف ګریپس یا جوړو د هغې نه څه ګارډنز باغونه آف ګریپس د انګورو. and د اولیو زیتونو ته وایي. and د پومیګرینیټ انار، الایک and unlike یو شان and مطلب یو شان او د یو بل نه مختلف. look upon the fruit، وګوره سته د فروټ ته، د میوو ته. thereof په دې کې when they bear fruit کله چې دا ونیسي میوه کله ونیسي. and upon its ripening او د دې د پوخوالي ته کله چې دا پوخ شي. lo herein په دې کې verily بېشک are portents وایي نشانې دي for people د هغه خلکو لپاره who believe چې هغه یقین ساتي، چې څوک یقین ساتي په الله باندې د هغې دپاره په دې کې نهي دي. بدیع السماوات والارض پیدا کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکې، څوک الله پاک. د اوریجینیټر هغې ته وایي چې څوک یو څیز پیدا کوي. of the heavens اسمانونه and the earth او د ځمکو. بیا دی وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. and in the earth are neighboring tracts، وی په دې ځمکه باندې څه دي neighboring tracts دي. دلته neighboring tracts نه مطلب دا چې د ځمکې حصیم دي یو بل پسې یا باغونه دي یو بل پسې. wine yard د انګورو باغونه دي. and plugged lands او هغه ځمکې چې مطلب په هغې کې حل شوي دي، حل به کلبې ته وایي، مطلب اړولې شوي وي په کلبه باندې دا کرلو دپاره تیار شوي وي. and date palms او د کجورو اونې پکې like and unlike یو شان او د یو بل نه بدل. which are watered with one water چې هغه اوبه کېږي په یو اوبو سره، مطلب الله پاک ورته یو شان اوبه ورکوي د اسمان نه یا همداسې خلک یې اوبه کوي. یو ځمکه ده یو شان اوبه ورته راځي او مختلف فصلونه پکې کېږي. بیا د هغې فصل فرض که یو اونه ده، دا څه د ام شوه یا داسې د مالټو شوه یا د سیو شوه، او په هغې کې مختلف د یو سیو یا د یو مالټې یو شان خوند وي، د بل شان، نو دا څوک ورکوي؟ الله پاک ورکوي. and we have made some of them to excel other in fruit، او موږ په دې فروټو کې یو فروټ د بل د پاسه کړی دی، مطلب څه فروټ له موږ څه ورکړي دي درجې ورکړي، څه های ولدي څه لو herein په دې کې دي verily are portents په دې کې هم څه دي بېشک په دې کې دي نشانې for people د هغې خلکو لپاره who have sense په چا کې چې سینس وي، په چا کې چې دماغ وي، عقل وي، سوچ وي د هغې دپاره. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. such is Allah، وی دا صرف الله دی، your Lord زمونږ الله. there is no God save him، څوک هم داسې نشته چې موږ
بچ کی. صرف یو الله دی د کریټر اف آل تھنگز پیدا کوونکی د ټولو څیزونو. سو ورشپ هم عبادت وکړئ د هغه اینډ هی ټیک اټ دم زوړ ورډ دی کیر اف آل تھنگز او هغه خیال ساتي د ټولو څیزونو. اوکې تھینکس.